ملګرو دا هغه تخنیکونه دي چې تاسو کولی شئ په خپل کور کې ترېنه استفاده وکړئ یا ګټه ترېنه واخلئ. دا د بوتل هغه ده او تاسو کولی شئ چې بوتل له رنګ هم د ډېر ونیسي، نو تاسو کولی شئ په دې طریقه باندې تاسو دا کار ترسره کړئ. او که چېرته یو تخته مابین کې ګیپ رامنځته سوی وي نو تاسو په سریښ باندې دا طریقه باندې تاسو کلکولی شئ چې مختلف اسانه طریقې دي تاسو ته ښودلې دي. کوډ بند په څه رقم طریقه باندې یعنې کوم شیونه چې په هغې کې ږدئ د بوتل سرونه پرې کړل، وروسته د هغې نه یې په یو تخته باندې کلک کړل، نو هغې کې پیچکشونه او مختلف شیونه تاسو ایښودلی شئ. ډېر زبردسته او ډېر عالي تخنیکونه تاسو ته ښودلي دي چې تاسو کولی شئ په خپل کور کې او دا کارونه چې دي زیاتره په کورو کې منځته راځي، نو تاسو کولی شئ د دې تخنیکونو په دې طریقه باندې استفاده وکړئ. که چېرته یو ورقه باندې پلاستر لګېدلی وي هغه که چېرته هغه کړئ نو ورقه چې ده کشېږي او شکېږي، او که چېرته پلاستر بیا کش کړئ نو هغه ورقه ته زیان نه رسېږي. نو ډېر ښه ښه ټریکونه تاسو ته ښودلي دي. ویډیو تر پایه راسره وګورئ، ډېر څه به راسره یاد کړئ. دا که کوم پایپ باندې یا هم کوم ګرد یا دود نیولی وي نو تاسو کولی شئ چې دې نه استفاده واخلئ. ویډیو لایک او شیر کړئ ملګرو.